اشرف غنی افغانستان په حساسو حالاتو کې تنها پرېښوده. اشرف غنی څنګه ملک په حساسو حالاتو کې تنها پرېښوده؟ ملګرو که غواړئ چې د دې په اړه له پوره جزئیاتو څخه خبر شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو وایس نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر اشرف غنی وایي که د اګست پر 15مه له هېواده نه وی وتلی نورې وینې به توی شوې وې. اشرف غنی وایي د ده تر ټولو لویه تېروتنه دا وه چې پر نړیواله ټولنه یې باور وکړ. اشرف غنی وایي زه په بشپړه توګه په تیاره کې ساتل شوی وم. موږ ته دا موقع بیخي نه وه راکړل شوې چې له هغوی طالبانو سره کینو. سفیر خلیلزاد به له هغوی سره ناستې کولې او له دې امریکایي موضوع جوړه شوې وه. خلیلزاد څه موده مخکې وي او ای اردو ته په ځانګړې مرکه کې د دوحې تړون ملاتړ کړی و. ویلي یې وو د حالاتو او شرایطو په تناظر کې د دوحې لوزنامه یوه بهترینه لوزنامه وه. خلیلزاد هم له افغانستانه د اشرف غنی پر وتلو نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې که هغه په هېواد کې پاتې شوی وی نو د افغانانو ترمنځ به د یوې لوزنامې دپاره یوه ښه چانس موجود وی. خلیلزاد په هغه مرکه کې پر اشرف غنی د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډولو تور هم پورې کړی و. پر اشرف غنی له هېواده تر وتلو وروسته په هېواد کې دننه او بهر کلکې نیوکې شوې وې چې ګواکې ملک یې په حساسو حالاتو کې تنها پرېښوده. خو اشرف غنی له هېواده د وتلو د بیړنۍ پرېکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. وایي که لږ هم نور پاتې شوی وی دی او د حکومت ورسره کسان به ټول وژل شوي وی. اشرف غنی وایي په همغه سهار د هېڅ دا فکر نه کاوه چې نن به وطن پرېږدي. وایي ډاکټر محب او د پی پی اس د ولسمشر ساتونکي ځواک مشر ورغلل او ده ته یې وویل چې ساتونکي ځواک یې پی پی اس سقوط کړی او نور دا وړتیا نه لري چې د ده ساتنه وکړي. قدرمنو دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.